سلامونه د سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو وخت 3 بجې سوی د دې ساعت مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د عدلیې وزارت د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي تخنیکي پلاو تېره میاشت په 10 ولایتونو کې څه 13,052 جریبه ځمکه له بررسي او تثبیت وروسته راګرځولې او اړوندو ادارو ته یې تسلیم کړې ده. د عدلیې وزارت نن پر ایکس پاڼه لیکلي چې د ځمکو له غصب د مخنیوي تخنیکي پلاو د تېر یوې میاشتې په اوږدو کې په فاریاب، جوزجان، دایکنډي، غور، خوست، لوګر، نیمروز، سرپل، روزګان او میدان وردګو ولایتونو کې څه باندې 13,052 جریبه عمارتي ځمکه له بررسي او تثبیت وروسته راګرځولې او اړوندو ادارو ته یې تسلیم کړې ده. دغه راز تخنیکي پلاو په دې موده کې څه باندې 1,180,254 جریبه عمارتي ځمکه په 18 ولایتونو کې تثبیت کړي او څه باندې 1,350,252 جریبه نور ځمکه یې هم په 26 ولایتونو کې تر بررسي لاندې نیولې ده. د ننګرهار ولایتي مسؤلین وایي چې د تورخم بندر مسؤلینو له پاکستان څخه افغانستان ته د 15 ټنه بې کیفیته لیمو د واردېدو مخنیوی کړی دی. د یاد ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست ویلي چې دغه 15 ټنه بې کیفیته لیمو چې په کانکر ناروغي اخته او د استفادې وړ نه و، د نباتي قرنطین مدیریت مسؤلینو له لوري د دقیقې معاینې وروسته بیرته پاکستان ته ورګرځولي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست له ټولو سوداګرو غوښتي چې هیواد ته با کیفیته او معیاري محصولات وارد کړي څو افغانان له صحي او خوندي خوراکي توکو ګټه واخلي. د پاکستان لوی درستیز عاصم منیر د سیاسي او پوځي ناستو لپاره یو ځل بیا امریکا ته تللی. پاکستاني رسنیو ویلي چې نوموړی به هلته د یاد هیواد له لوړپوړو چارواکو سره ځانګړې لیدنې وکړي. هغه د دغه سفر په لړ کې د امریکا مرکزي قومندانۍ د نوي قومندان د پیژنګلوۍ مراسمو کې هم ګډون کړی. تر دې د مخه د جون په میاشت کې عاصم منیر د غرمنۍ لپاره واشنگټن کې د ډونالد ټرمپ میلمه و او هلته د دوو اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې اترې کړې وې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د فلسطین له ولسمشر محمود عباس سره په ټلیفوني خبرو کې د اسرائیلو لخوا د غزې د بشپړ اشغال پلان په کلکه غندلی دی. اردوغان ویلي چې د اسرائیلو لخوا د غزې بشپړ اشغالول په هیڅ ډول د منلو نه ده. نوموړي ټینګار کړی چې ترکیه به د فلسطین ترڅنګ ودرېږي. هغه د فرانسې، بریټانیا او کاناډا لخوا د فلسطین د دولت د احتمالي پیژندنې په اړه څرګندونې ارزښتناکې بللې او زیاته کړې ده چې په لویدیځ کې د اسرائیلو پر وړاندې نیوکې زیاتې شوي دي. او د دې ساعت مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.